په دغه پټو کې مالټه شته دی، په دغه پټو کې نارنجان شته دی، په دغه پټو کې تاسې هغه د ګورئ د خوبانو یو باغ دی، د الوچو باغ دی. نو ډېر ښایسته او رنګین ماحول به جوړ وي انشاءالله تبارک. دلته په وطن کې بیا د دې سیمې د خلکو یو ډېر ښه رواج چې دی هغه دا دی چې دلته غلا نشته دی. د کور مخکې موټرسایکل ودروه، بس ځه نو خپل کار دی کوه، 5 ورځې بعد راشه هغه موټرسایکل په خپل ځای ولاړ وي. دا نه یوازې چې تیر دی بلکې د دې منځ کې بیا د شاتو ځاله ده، هغه شاتو مچۍ چې ورته وایي. دا وګورئ، دا هغلته لرګي دلته جمع کړي بیا یې دلته ایښي دي او هېڅ دا ویره نشته دی چې دلته به غله ولګېږي، دا به درنه یوسي یا بله ستونزه رامنځته شي. الله راشئ که نه، ښایسته وطن او ښایسته یې اوبه. دا وګورئ، اوبه نه څکئ. هی 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 زه بار دا خبره کوم چې دلته به یو وخت کې کوکنار کرل کېدل، اوس لله الحمد په دغه ځمکه باندې ګل کرل کېږي او هغه هم د ګلاب ګل. په دې غنمو کې بیا دیو ګوټ کوي، هغه خشاور ته چې ورته وایي، خشاور رمبی وایي. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. مهراب ګل مخلص عزیز ارمان یو ځای دواړه راغلي وو د درنور ښکلاګانو ته. درنور ښکلاګانې به راخلو ته تاسې به رسوو. درنو ملګرو نورې خبرې به کوو او ښایستونه به هم راخلو له مشرانو سره او د دې کلي له ځوانانو سره، همدارنګه له کلیوالو سره خبرې اترې کوو، په رسم و رواج ځان پوهیو. خو د هغه وړاندې زه دلته غواړم چې یو څه درته وښیم. درنو ملګرو دا ګورئ، دا تیر دی او دا هم تیر دی. دا تیر او زمونږ په کورونو کې چې کوم تیر لګېدلی فرق یې څه شی دی؟ دا نه یوازې چې تیر دی بلکې د دې منځ کې بیا د شاتو ځاله ده، هغه شاتو مچۍ چې ورته وایي. هغو دلته یو هغه که تاسې لیدلي په عام ځایونو کې هغه پیټۍ ورته جوړې کړي وي، خو دلته یې ورته دغه ځای جوړ کړی دی دلته، او همدارنګه هغه او ورپسې دا او ورپسې هغه. دغه څلور دانې دي فکر کوم، دغه 4 بشونه دي او په 4 واړو کې بیا پیټۍ ورته جوړې کړي دننه او ښه ښایسته د شاتو مچۍ ورته راځي، کور یې ورته جوړ کړی دی. خو چې کله حاصلاتو ته ورسېږي هغه ترې راواخلي او بیا د وطن یو ښایسته سرسبزه ځای کې ناستي، شیدو چای ورته کیدي، د وطني د غواګانو شیدو چای وکړي او دغه شات راواخلي او وطني ډوډۍ ورسره پرته وي. ای هی نو درنو ملګرو دا ځای و. راځئ نو در باندې بل ځای نه هم ګورم. هسې خو زموږ ټول وطن افغانستان جنتي وطن دی، ښایسته وطن دی، ګل و ګلزار دی. هره سیمه یې ځانګړی تاریخ لري، ځانګړي ځایونه لري او ځانګړي مراسم، ځانګړي رسم و رواج لري. دا د درنور ښکلاګانې وګورئ، دا د ژمي ښکلاګانې دي. صحیح دی. زه در سره یوه ژمنه کوم درنو هیوادوالو او لیدونکو چې زه به په پسرلي کې بیا دلته راځم او د دغه ځي د پسرلي انځور به هم له تاسو سره شریکوم. دغه شاته کوم پټي چې درته ښکاري دا اوس خو غنم کرل شوي دي، هغلته بیا د ګلابو بوټي دي او په پریمانه توګه باندې دلته ګلاب کیږي. زه بار دا خبره کوم چې دلته به یو وخت کې کوکنار کرل کېدل، اوس لله الحمد په دغه ځمکه باندې ګل کرل کېږي او هغه هم د ګلاب ګل. ګلاب ګل نه یوازې چې د دغه سیمې ښایست جوړوي، نه یوازې چې هغه معطره فضا رامنځته کوي، د دې ترڅنګ بیا څه لاسته راوړنه هم کېږي، ګټه راځي، پیسې راځي، ځوانان مصروفوي، ژوند رواني ورسره. درنو لیدونکو دا ډېر ښه نظر دی چې دلته هر چا دا اول ځل لپاره طی کړی دی او دلته یې دغه ګلان کرلي دي، کور یې ودان. نو راځئ د درنو نور ښایستونه هم در باندې ګورم، له ځوانانو او مشرانو او کلیوالو سره خبرې اترې کوو. راځئ. درنو ملګرو وطن وګورئ، ښایستونه وګورئ او دا هغه اوبه نه دي ګوره چې د نورو ځایونو غوندې، دلته دا اوبه څښل کېږي. ښه زه په یقیني توګه درته وایم چې تصفیه شوي اوبه نه دي، او بوتلو کې چې موږ په 10 افغانۍ اخلو هغه څکو، هغه یې نیمایي ته هم نشي رسېدی. دا داسې پاکې او رڼې اوبه دي چې ډېر خوند او ذایقه لري. تاسې راځئ. درنو ملګرو ما بله خبره درته کړې وه، دا هغه ګلان دي، دا د ګلابو بوټي دي. دا وګورئ تازه پاڼې را خلاصې کړي دي او دا وګوره دا تازه پاڼې دي. ښه تاسې راځئ نور هم کېږي انشاءالله چې دا چې تر څو ښه دا د پټي امنیتي دیوال دی او دیوال یې د ګلانو نه جوړ دی. ای هی نو دغه دی وطن، دغه دی ښایستونه. ښه ګلاب ګل دا نور څه دی؟ دا ښه د عطر ګلاب ګل بیلي. ښه دا دی او دې نه څه جوړوي؟ دې نه عطر جوړوي. او نور
نور شیان هم جوړوي که غټ غټ سرمایه‌دار خلک استعمالوي دا دغه ته پایي ښه ما یو رقم د ګلاب نور هم لیدلي وو که تاسې لیدلي خلک یې په چای کې اچوي هغه ترکیش چای ورته وایي هغه کې بیا د ګلاب پاڼې هم ور اچوي کله چې وچ شي دا بیا په هغه کې ور اچول کېږي چایو کې لونګ چای او ګلاب پاڼې ادرک دا ور واچوي او لاچي او ښایسته چای جوړ شي زمونږ یو ملګری دی د مزې رسټورنټ والا جلال آباد ښار کې یو هوټل دی هغه نو همیش لپاره داسې چای راته جوړوي او ډېر خوند کوي نو کله کله ترې نه د ګلابو بوټي زه مړمه وبښئ د ګلابو هغه ذایقه هلته ځان ته چای وکړو ترې نه او ښه ښایسته جوړ کړو دا لیدونکي تا باندې ډېر ګران دی عزیزه ډېر سخت در باندې ګران دي که نه ته ورته ښایسته ښایسته ځایونه ریکارډ کې ورته یې پرېږدي تر څو ویګوري څو قسمه 10 قسمه نومونه یې اخیستی شي والا نمونه خو نه دي یا خو بس هر ځای نه مې نو ته یې څنګه قسم پېژنې قسم خو نمونه دی که نه زه خو ګرځم هر ځای کې ګرځم چې نمونې شی وګورم بس هغه راوړم دلته پیوند ولګوم ښه ډېر ښه کار کوئ څو پټي دي کرلي دي بس تقریبا یو نیم جریب مې دلته نرسري جوړ کړی نیم جریب هلته 2 جریبه ها 2 جریبه ماشاءالله او دغه یو کړی ته چی ویل کېږي په شی کې پالا ویل کېږي که نه کړه هم ورته ویل کېږي کړه هم ورته ویل کېږي کړه خو واړه ته ویل کېږي چې ورکوټې که نه چې غټه وي بیا هغې ته پالا وي او څو کاړې ته ځمکه کرلې ده د بوټو شمار یې نه یې کړی دا کړه خو داسې ډېر دی نو 200-300 به وي ښه راځئ نو چې 200-300 دي به زموږ کار پکې کېږي زه چې په پسرلي کې راشم که نه دا واده خو راسره کوئ چې ښه ډېر ګلاب به راکوئ چې کور ته یې یوسمه وایي داسې ګلانو او میوو باندې به تا بار کړمه چې مزې به کې ما ویل دغه دي مزې د درېنو ولسونه خو ټول منلي دي هغه خو په میلمه پالنه کې میلمه دوستۍ کې دا خو بیخي منل شوي خلک دي دا ځای که نه بلکل نو درنو ملګرو دغه نرسري ده هغه رنګارنګ بوټي دي مالټې شته دی او شفتالان شته دی لیمبوګان شته دی مړه د دنیا څومره نومونه درته یاد کړم هر شی پکې شته دی او دا د دغه ورور په خبره دا چې دی امنیتي دیوال یې دی ښه او امنیتي دیوال یې بیا د ګلابو نه جوړ دی څو 15,000 افغانۍ دا ګلان کوي یو شل ګېډۍ لرګی کوي دا بس زما پکې څو ګېډۍ برخه ده پیسې ستا لرګی زما نازو نو راځه واده شوه درنو ملګرو د درنور خلک ګوره پشیان دي او پشیان بیا په یو شي کې ډېر مشهوره دي تاسې به حتما ذهن کې دا خبره ګرځېدلې چې په خبره ولاړ خلک دي کله چې یو خبره وکړي هغه نو سر ته رسول بیا دیو نه غواړه که پکې سر هم د دیو ځي که تاوان هم پکې کېږي که هر څه کېږي خو هغه خبره بلکل نو پوره کوي الا راشئ که نه ښایسته وطن او ښایسته یې اوبه دا وګورئ اوبه نه څکئ هی مسافر ورونو وبښئ نو دغه اوبه چې تاسې ګورئ تاسې به لږ ځورېږئ خپل وطن به در یادېږي خو بښنه غواړم څه وکړو نو دا د وطن ښایستونه دي او دا ستاسې پر موږ حق دی چې تاسو ته یې وښایو الله نو څومره ښایسته رڼې پاکې اوبه دي تاسې راځئ ښه درنو ملګرو دا وګورئ دلته یې پیاز نیال کړي دي پیاز او بزغلي دي او هغه یې اوږه ده اوږه موږ ورته په شی کې څه شی وایو اروش ورته وایو آفرین دغسې لږ لږ په شی م را یادوه او دا هغه دې چې ته ایښی دی پې مرچو تخم دی ښه او فکر کوم چې روژې ته م یو څو ورځې پاتې دي یو 20 شپې یا 15 شپې پاتې دي که نه 15-14 شپې پاتې دي ښه دا ټول باغونه دا وګورئ درنو ملګرو ښه یو شی چې ما ته ذهن ته بل څه راغلل تاسې راځئ هلته ورځو درنو ملګرو دلته په وطن کې بیا د دې سیمې د خلکو یو ډېر ښه رواج چې دی هغه دا دی چې دلته غلا نشته دی د کور مخکې موټرسایکل ودروه بس ځه نو خپل کار دی کوه 15 ورځې بعد راشه هغه موټرسایکل په خپل ځای ولاړ وي ته یو پنډ شی راوړه د کور مخ ته یې پرېږده د سړک په سر باندې هېڅ څوک هم دا همت نشي کولی او نه یې کوي چې هغه ځینې هغه شی واخلي او غلا یې کړي نو یو بل څه زه غواړم چې تاسو ته وښیم تاسې راځئ درنو ملګرو دا وګورئ دا د وطن بله برخه وګورئ دا پاس هغه ته لږ نظر واچوئ
دا وګوره عزیزه دا درته ښکاري دا وګورئ دا هغلته لرګي دلته جمع کړي بیا یې دلته ایښي دي او هېڅ دا ویره نشته دی چې دلته به غله ولګېږي دا به درنه یوسي یا بله ستونزه رامنځته شي او تاسې بل دلته راشئ بل څه درته ښیم ته راځه چې دا بل ځای م ورته وښیو درنو ملګرو دا ګورئ دا د جوارو ټانټې دي ښه او د جوارو ټانټې دا دې دپاره ایښي دي چې غوا کله وږي شي لکه موږ چې په خپل کور کې یو ځای جوړ کړي هغه ته دغه د جوارو ټانټې او همدارنګه بوسو دپاره بوس کوټه م جوړه کړي نو د دره نور د ولسونو دغه بوسخانه هم ده او د ټانټو د ایښودلو ځای هم دی تاسې وګورئ څومره په ډاډه زړه ایښي دي کیسه کې هم نه دي چې څوک بیا ویسي یا به بله ستونزه رامنځته شي هېڅ خبره نشته یوه خبره چې زما ذهن ته بله راغله هغه هم درته کوم تاسې راځئ تاسې ما سره پاتې شئ ډېرې خبرې مې درته راوړي دي تاسې ما سره پاتې شئ ټولې درته کومه ښه یوسف خانه تاسې راځئ ما ورته لږ خبرې کوو دې غنمو ته رادننه شه زه درته یو چی ښیم اوس واو دا جنتي وطن وګوره ښه ته لږ صبر کوه هلته ورځو ته ټول شیان په یو ځای مه خلاصوه که نه ته راشه دلته راشه ته هم راشه ته هم دلته راشه درنو ملګرو زمونږ په خیوه کې یا په بیسودو کې یا په کامه کې چې موږ غنم وکرو بیا یې نور همداسې پرېږدو یو څه دوا ورباندې وشیندو بس خلاص خو دلته یو څه چې ما دپاره جالبه و هغه دا چې په دې غنمو کې بیا دیو ګوټ کوي هغه خشاوه ورته وایي که څه ورته وایي خشاوه رمبی وایي نو دا ما دپاره ډېره جالبه ده په غنمو کې چا خشاوه کړې ده بس مونږ خو یې کوو نو دا ځمکه هم لږ داسې کم غوندې ده چې داسې حاصلات ښه ورکړي حاصلات یې بیا ښه کېږي ښه کېږي او ډېر ښه کېږي دا خو تیار زراعت سره ډېر پاتې دي نو پوښتنه وکړو او دي نه کوو تا تجربه کړې ده دا هم تجربه کړې دی خو داسې کار دی چې څوک مثال وسه لري هغه دوایي اخلي اوس خو دا دوایي وته دي که نه دوایي اخلي سپری دا شیندي بس دا واښه ختمیږي او چې څوک وسه نه لري بس هغه بیا رمه باندې دا واښه پاکوي نو غنم خو داسې شی دی چې د جوارو غوندې یو ټانټه نه ده که نه غنم خو ډکې ډکې دی هر ځای کې خالي ځای پکې نشته دی څومره به په دې کې تاسې هغه وکړئ بس دا خو ځیرکتیا باندې کار کوي دلته بس شوق لري چې خپل پټي نه ښه حاصل واخلي او مثال داسې دقیق کار کوي چې دا غنم خراب نه کړي دا واښه صحیح وباسي دغه شی ښه ډېر ښه نو زه راځئ نو دا یې بل کمال دی الله دې سلامت لره ژوندی اوسېږئ نو درنو ملګرو تاسې راشئ دا ګورئ دا جنتي وطن وګورئ دا پورې کلی وګوره عزیزه پورې وطن وګوره دا ښایستونه وګوره دا نظارې وګوره سوتن کلی چې کوم یو یادوي دا پاس کلی ښه دا یې سوتن کلی دی او دا کوم کلی دی دې ته سرغلک ورته وایي سرغلک دې ته وایي دا مربوطي سوتن دی سوتن دی او هغه کلی هغه چې دی لمټک دی هغه اتران دی هغه اتران دی آخري سرخط اتران ښه نو تاسې راځئ که نه لږ چکرې وکړئ هله شناخته وګورئ دا د دې پټي شناخته ده ښه دومره کلکه ده ولا کلکه ده او عزیزه وطن وګوره دا جنتي ماحول وګوره هغه واوره وګوره واوره رښتې پاس واوره وګوره دې ته کوڼ وایي کوڼ او ډېر لوړه باندې پروت دی که نه چې لږ نږدې وی ورغلی وی او لږه واوره مو خوړلی وی دا مې ارمان دی که نه هی نو نوی موسم نوی سینګار راغلی زو درې نور ته چې بهار راغلی و بهار خو نشته دی که نه نه خو را روان دی که نه نو ته خو اوس نه ورته مه وایه چې راغی بیا به دا شعرونه وایو صحیح دی ښه نور بل شعر راته ووایو دا نه بل شعر راته ویلی شي موش د نمونې خروار مثال لري هغه څوک پوهېږي چې کمال لري واه وایي سخت کار یې خړپړ نوري ظاهر تا ته زړه کې قدرتي علم مشال لري هی خړپړ وایي سخت کار یې خړپړ نوري ظاهر تا ته زړه کې قدرتي علم مشال لري واه ډېر ښکلي بیتونه فکر کوم دا د خپل بیتونه او ښه ته خو ماشاءالله ډېر ښایسته شعر هم لیکي که نه او الله دې خله را درنو ملګرو دا جنتي وطن وګورئ نظاره وکړئ ننداره وکړئ دوبۍ ته شعر دی وایي و یو کس به هم دی وطن کې خوار نه وي و یو کس به هم دی وطن کې خوار نه وي و ناس که په یو ځای چېرته اوزګار نه وي تا خو دوه بیته ویلي دا خو یو بیت شو دوه کرښې وو نه بس همدومره دی ښه همدومره دی یو بیت و ډېر ښایسته بیت و با مفهومه بیت و درنو ملګرو دغه وطن چې څومره آبادیږي او څومره پکې کار کیږي یوه خښته پر بله د دې لپاره ایښودل کیږي چې د وطن ترقي وشي وطن کې ښایست پرېمانه شي او وطن په خپلو خپو ودرېږي نو طبیعي خبره ده چې هر افغان به پرې خوشحالیږي دا لاندې باغونه وګورئ
دغه څه چې درته ښکاري اوس دلته هېڅ هم نشته دی دلته فقط دومره دی چې دغه ساحه وګورئ دا پټي وګورئ په دغه پټو کې ګلان کرل شوي دي په دغه پټو کې مالټه شته دی په دغه پټو کې نارنجان شته دی په دغه پټو کې تاسې هغه د ګورئ د خوبانو یو باغ دی د الوچو باغ دی نو ډېر ښایسته او رنګین ماحول به جوړ وي انشاءالله تبارک زما در سره ژمنه ده که ژوند وفا وکړه په سپرلي کې به راځم د دغه ځي ښایستونه به راخلم او تر تاسې به رسوم درنو ملګرو نو سړی څه ووایي د کمې سیمې ستاینه وکړي او د کمې ساحې ستاینه وکړي دا جنتي وطن هی نو خدای پاکه چې دلته هر څوک یو خښته په بله د دې لپاره ږدي چې وطن ترقي وکړي ته یې مددګار شي او ته یې لاسنیوی وکړي نو عزیزه ګله ته دغه ساحې په خلکو وګوره او زه به اجازه واخلم د درنو ملګرو نه موږ به له درنو ملګرو اجازه واخلو درنو ملګرو د درنور د یوې څنډې ویډیو مو تاسو ته وکړله او دلته له ځینو مشرانو سره او ځوانانو سره مو خبرې اترې وکړلې په دې هیله چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي زښته زیاته مننه درنو ملګرو چې دغه خپرونه تاسې تر پایه وکتله زه مهراب ګل مخلص او عزیز ارمان ستاسې له درانه حضوره تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې لپاره د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو کې حاضرېږو اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان